تاسو به معلومي چې چین کې د سپي غوښه، پیشو، مار، لړم او داسې نور حیوانات چې په اسلام کې هغه ناروا دي هغه هلته خوړل کېږي. نو هغه مردار شیونه چې د سپي غوښه دی پاک وبولل شي او خنزیر دا عقل هم وایي چې دا شیونه نجس دي، بیا د دوی خوراک دی دغه شیونه. او هر چې د غوا او اوښ مسله ده چې د دې د غوښې نه دا ویروس څنګه راوځي، دا په هغه وخت کې چې تر څو ساعت د هغې ووځي. او تاسو ته به ښه پته وي چې په چین کې دا کارونه نه کېږي. د هر څه نه مخکې باید ګناهونه پرېږدو. ګوره دا کوم حادثه نه دی، نه کوم واقعه دی، نه کوم تصادف دی. دا ټول د خوراک نه خپل لاسونه ووینځو، د خوراک په شروع کې بسم الله ووایو، خوراک په ښي لاس سره وکړو، خوراک د خپل مخې نه وکړو، خوراک ګرم ونه خورو، د خوراک نه وروسته الحمدلله ووایو. کوم انسان چې 5 وخته اودس کوي دا به په امن کې وي انشاءالله. کوم انسان چې مسواک ډېر استعمالوي دا به هم په امن کې وي. کوم کسان چې د فرض لمانځه نه وروسته قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا 3 واړه سورتونه ځان باندې وایو، دا به هم الله تعالی انشاءالله ساتي. او چې کله ویده کېږي نو دا 3 سورتونه وایو او په ځان باندې چوف کوئ، الله تعالی به موږ ساتي د دې مرض نه. او د اوبو څښلو په وخت کې باید بسم الله وویل شي. لکه اوسني ساینس پوهان دا هم ثابته کړی دی چې مسلمانان د څښاک او خوراک تر مخه بسم الله وایي، چې د بسم الله تر ویلو وروسته د عامو اوبو په کیفیت کې هم ډېر بدلون راځي او د اوبو کیفیت زیات لوړېږي. هغه په خپلو څېړنو کې دا هم ثابتوي چې که چیرې په عامو اوبو باندې قرآن وویل شي او چوف شي نو کولی شي چې د ډېرو مرضونو د مخنیوي لپاره استفاده شي. اوبو په ښي لاس باندې څښل، اوبه په 3 ساګانو باندې څښل، د اوبو د څښلو په وخت کې اوبو ته کتل، د اوبو د څښلو نه وروسته الحمدلله ویل. نو که چېرته دغه څو سنت عملونو ته موږ په سپک نظر ونه ګورو او دې باندې عمل وکړو نو کېدای شي د دې په وجه الله تعالی به موږ د دې وایرس څخه بچ کړي. او زه به تاسو ته یو څو دعاګانې وښیم. اول چې کوم انسان دغه دعا 3 ځلې د سهار مانځه نه وروسته وایي او 3 ځلې د ماښام مانځه نه وروسته وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دغه دعا چې څوک 3 ځلې وروسته د سهار د مانځه نه وایي او وروسته د ماښام د مانځه نه وایي نو انشاءالله الله تعالی به د هر مرض نه دا ساتي. او بل کوم انسان چې کله ویده کېږي آیت کرسي په ځان باندې وایي نو الله تعالی د دې د ساتلو ذمہواري ورکړې ده چې دې ته یو ملک به رالیږي او څوکیداري به کوي تر سهاره پورې د هر شر نه به په امن کې ده انشاءالله. او دا دعا ډېر ډېر وایي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نو الله تعالی به هم دغه انسان ان شاء الله د کرونا د مرض نه بچ کی. او که چاته د مرض په قسمت کې لیکل شوی هم نو بیا هم مسلمانانو ته د زیر خبره د خوشحالي خبره ده که چیرته په دې مرض کې مړ شي نو دا به شهید وي ان شاء الله. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک په وبا مرض کې وفات شو نو هغه به شهید وي. دا وبا یو مرض د کرونا په شان ته نبی علیه السلام ویل چې کوم ملک کې وبا مرض راغی نو هغه انسان دی که هغه ملک کې نو هغه ملک نه بنوځي او که هغه ملک کې نو هغه ملک ته نه داخلېږي. نو بیا وویل که څوک په وبا مرض کې وفات شو نو دا به شهید وي انشاءالله. او وبا مرض کې یو قسم نمونیا ورته ویل کېږي اوسني طب کې نمونیا دا اصل کې وبا اقسامو کې دا راځي لکه وبا چې راځي داسې مرضونه یي. نمونیا لکه انسان ماما د کرونا هم دی او د وبا هم دی. نو کرونا او وبا مرض یو بل سره مشابهت لري نو انشاءالله چې دې مرض کې څوک مړ شي الله تعالی به د هغه مرګ به د شهادت مرګ به وي. او بل ضروري خبره موږ مسلمانان یو باید په الله باندې خوب ګمان ولرو. لکه تاسو به خبر شوئ بعضې ملکونو کې مسلمانان بیخي هغه جوماتونه پرېښي دي جمعې مانځ ته هم نه ځي وایي چې دا مرض موږ ته را انتقال نه شي. نو اصلا زمونږ ایمان چې د ایمانونه کمزوري دي که موږ په الله باندې ښه ګمان وکړو نو انشاءالله الله به موږ د دې مرض نه بچ کوي. که موږ په الله باندې دا عقیده ولرو چې الله به موږ د دې بچ کوي نو الله به موږ بچ کوي انشاءالله. ځکه یو حدیث قدسي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله تعالی وایي چې انا عند ظن عبدي بي وایي زه د خپل بنده سره هغه معامله کوم چې کوم هغه زما بنده ما باندې ګمان ساتي. که موږ په الله باندې خو ګمان وساتو نو الله به موږ سره ښه معامله کوي او که زمونږ ګمان بد وي نو بیا هماغه معامله به موږ سره کېږي. او دې باره کې به تاسو ته یو واقعه زه ووایم
یو کس ته داسې چا ویلی و چې دا لغمانیان چې دی ډېر چلی دی او خلکو ته پر خبره کې چل ورکوي وایي کوم کس چې لغمان ته تللی و خلکو ورته ویل چې راځه ډوډۍ وخوره هغه په زړه کې وویل چې دې کې به د دې چلي هېڅ ډوډۍ نه وخوړی خلک به اوبه وڅښه دا په زړه کې وویل چې دې کې به چلي نو همدې هماغه خبره په ذهن کې راوله همداسې د تږي او لوږې نه مړ شو هغه سړی نو تر اوسه مرض نه دی راغلی او موږ د اوس نه جوماتونه ورته پرېښي دي او کاروبار هم ورته پرېښی دی او بس قرار ناست چې اوس به موږ باندې مرض راځي نو باید په الله باندې موږ ښه ګمان وساتو ورونو دا ویډیو ځان سره ډېر ولېږئ او ملګرو سره شیر کړئ تر څو چې ټول د دې نه څه مقصد او څه همت لاسته راوړي